الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو ډیر ورونه پوښتنه کوي چې د کرونا وایروس په وجه په بعضې مساجدو کې داسې لمونځونه کیږي چې د دوو کسانو په منځ کې دومره خالي ځای پرېږدي چې هلته بل کس هم درېدلی سي، تقریبا 1 ګز قدر ځای خالي پرېږدي. دا سټیپونه داسې جوړ وي، نو داسې لمونځ کول څه حکم لري؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو د کرونا وایروس د سرایت په وجه باندې چې دا یو ضرورت دی چې د نږدې درېدلو څخه د نږدې ناستې څخه دا مرض انتقالیږي، نو په دې خاطر باندې داسې آزاده درېدل د جماعت دپاره پروا نه لري، دا ضرورت دی، لمونځ ورسره جایز دی. فقهای کرام ټول دا خبره لیکي چې د صفونو تسویه برابري دا په لمانځه کې مستحب ده، چې کله ضرورت پېښ سي بیا پروا نه لري. الموسوعة الفقهیه کې راځي ذهب الجمهور إلى أنه يستحب تسوية الصفوف في صلاة الجماعة. جمهور فقها ټول دا وایي چې تسویه د صفونو په لمانځه کې د جماعت دا مستحب عمل دی، نو چې کله ضرورت پېښ سو دا مستحب عمل به پاتې سي، نو لمونځ جایز دی. الموسوعة الفقهیه 20 جلد 15 صفحه، بدایع الصنائع اول جلد 150 صفحه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.